السلام علیکم، جوړ په خیر. امید ساتم چې ټول به روغ جوړ خوشحال به وئ. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زه بیا هم یو سفر ته روانه یم. نو دې نه پس مې ملا تړلې سفرونو ته. نو ډېر دوستان راته ویل چې غزال ته ولې برنامې نه جوړوې، ولې ولاکونه نه جوړوې. نو خیر، ځینې وخت انسان داسې شخصي مشکلات وي یا ستونزې وي چې د هغې له امله نشي کولی سړی یو څه ته رسیدګي وکړي، نو هغې په وجه. نو دی نه پس تاسو ته به زه ښکلي زبردست ولاکونه جوړوم او برنامې به جوړوم تاسو ته. او دا ځایونه چې ګورئ، نو دا هم د یو ځای لاره ده. ځای درته نه یادوم چې هغه کوم ځای دی که نه، بیا بې خونده کېږي. نو تاسو باید په دې فکر واوسئ چې غزال چیرته ځي، چیرته روانه ده. او ماشاءالله ځایونه خو ګورئ که نه، یو خبره ده وایي دل مرده زنده میشه. جایتان خالی، ځایونه مو خالی دي دوستانو. نو خیر، ما سره خو شکر الحمدلله کورنۍ شته ده، مورجانه مې شته ده، نو فیملی را سره شته. نو ستاسو ځای خالی ده، نو داسې ورځ دې راشي چې ستاسو ځای دې هم ډک شي. خو اوس لکه خیر غزال ستاسو ځای ډک کړی ده، خو ماشاءالله ډېر ښکلي ځایونه دي، زبردست ځایونه دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو ډېر ډېر خوښ شي. نو زه غواړم چې یو موزیک ورسره واچوم، یا موزیک نه به تیر شو او همداسې به خبرې وکړم که نه. زما خبرې خو ماشاءالله ډېرې خوږې دي که نه، لکه د ګوړې په شان چې څومره هم خبرې وکړم تاسو ته به خوند درکړي که نه. د دې له وجې نه یعنې زما خبرو کې خوند دی، شفا ده، لکه د ګوړې په شان دی، خو داسې ده که نه. نو دا ګاډی والا راته داسې ګوري، بد بد راته ګوري. پښتو پوهېږي که نه پوهېږي؟ نه پوهېږم. نو زه خو وایم چې خدای دې وکړي چې پښتو باندې پوه نه شي، کنې دا نو ځان ته مې قبر واستلی که نه. ګوره لږ یعنې پوهېږي په دې معنی چې پښتو پوهېږي. نو دوستانو، څومره ښکلې طبیعت ده، څومره ښکلې نباتات دي، څومره ښکلې ونې دي، داسې فضا، داسې ځایونه واقعیت زما ډېر زیات خوښ دي. همدې په خاطر نن اسمان هم وریځ وه او روژه هم یم. نو مې غوښتله چې لاړ شم یو تفریح شي راته، لږ څه چکر ووهم. دا چې سړی یوازې وي هسې پور کېږي، خو ښه ده، بیا دا خبره ده چې مورجانه مې را سره ده. او رښتیا ځینې دوستان ویلي دي چې الله دې ستا مورجانه وبخي، الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي او دا او دا او دا. نو خیر، تاسو ډېر زر قضاوت مه کوئ. نو شکر الحمدلله زما مورجانه ژوندۍ ده. او یو نیم شعر چې وایم د مور پاک له هغه په دې معنا نه چې خدای ناخواسته زما مور وفات شوې ده یا مړه شوې ده، مور مې خود شکر ده ژوندۍ ده. خو یو نیم دوستان چې خواهش کوي، هیله کوي چې موږ ته د مور پاک له شعر ووایه، ټپه ووایه. همغې له وجې زه بیا یو نیم شعر د مور لپاره وایم، خو په دې معنا نه چې مثلا زما مور خدای دې نه کړي څه شوی ورباندې. نو دوستانو، تاسو هم ما سره پاتې شئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو ویډیوګانې مخې ته لاړ شي. نو ویډیو اچوم دومره ډېر زیات لیدونکي نه وي، پته نشته ولی، خو خیر چینل مې نه وی د هغې له وجې نه. نو بیا هم ډېره مننه هغه دوستانو چې په کم وخت کې دومره ډېر زیات زما چینل سبسکرایب کړله او مخې ته لاړله، بیا هم ډېر ښه ده په کم وخت کې. نو ډېره مننه دوستانو. زه به دلته ویډیو بنده کړم، نه ویډیو نه بندوم، خبرې بندوم. تاسو باندې دا ځایونه ګورم چې تاسو هم ترې خوند واخلئ، زه به هم ترې خوند اخلم. نو دغه شانتې کیسې دي. نو که دلته یو بل کس را سره وای که نه، دواړه مو کیسې کړی وای، بیا ډېر خوند کوله. اوس یوازې یم، نو مورجانه مې نشي کولی چې خبرې وکړي، یعنې ویډیو کې را سره راشي خبرې وکړي. خو زه خیر په هر صورت، نو زمونږ دا بل هغه چې دا نو دی په پښتو نه پوهېږي، مشکل دا ده چې اردو وایي. نو څه وکړو، کوم پښتون نشته چې ما سره پښتو خبرې وکړي، ویډیو کې یادوم. نو اوس به وایي چې ولېږه نمبر ولېږه. بل څه چې موږ درسره خبرې وکړو، هغه شانتې خبرې نه یادوم، لکه ویډیو کې خبرې کول غواړم چې ما سره څوک وکړي. خو خیر یوازې ماشاءالله دومره ډېرې خبرې کوم لکه هغه BBC راډیو چې ورته وایي که نه. خدای دې وبخي، زما پلار ما ته به کله کله وایي چې چرچرا کې. نو په رښتیا نن راته پته ولګېده چې په رښتیا چرچرا کوي. ماشاءالله وګوره څومره ډېرې خبرې مې وکړلې، نو خبرې نه ختمېږي. نو تاسو دا ګورئ چې زه چېرته ورسېدم، چېرته راغلم. نو موټر نه چې ښکته شوم بیا خبرې کوم، ځان ښیم تاسو ته. ها دوستانو، دا ځایونه چې ګورئ که نه څومره ښکلې ده که نه، په رښتیا چې دا منکو ده او دا غره څومره ښکلې ده. ستاسو جای خالي ده، هر ځلې زه وایم چې ستاسو جای خالي، ستاسو جای خالي.
تاسو به وایئ چې ورځې به ډک شي زموږ ځای او د خواته فیملی ده او شادیانو سره لوبې کوي او دیگه دوستای عزیز نمیفهم که چرا امی کلی پشتو زبان است اردو و دیگه چرا دامن کو گفتن نمیفهم. خب خیر به هر صورت دوستای عزیز زیاد کسا گفتن که دری هم صحبت کو باید دری پشتو میکس گپ بزنی اینم پشتو دری میکس گپ میزنم پیغامات دسی گانا خکاره خدا خیر به هر صورت اختل میشه دا زین تاسو خو خیمه داسې خلک راځي په چکر نو زه بیرته واپسې کور ته ځم. دا فکر کوم قوالی ده قوالی ماشاءالله ما سره کوم کس چې ډېر هوښیار دی وایي چې قوالی ده نو ډېر ښکلی ځای دا ترور څه شی وایي راته نه پوهېږم. ها دوستانو تاسو ما ته یو وایي چې ته چاغه شوې بل ما ته وایي چې نه ته خواره شوې لکه ډنګره شوې نو اوس به دلته پته ولګېږي چې زه څو کیلو یم چې زه غټه شوې یم که نه هغه شانتې یم. پیزار لرې کړم ها تاسو وګورئ څومره یم ها دوستانو ګورئ زه 55 کیلو یم 55 کیلو غټه کې نه راځي چې هغه شوې نه یم نو سترګې مو ځان پسې شه نو چې تاسو دا خبره ماته کوئ باید وایئ چې ماشاءالله ماشاءالله نو یو هم راته وایي په ټیک ټاک ویډیوګانو کې چې والا غزال غټه شوې والا غزال چاغه شوې حداقل ماشاءالله خو وایي راته نو ماشاءالله خو راته ووایه که نه چې 100 روپۍ شو او چې څومره راکوي کیمره صحیح ونیسه زه ښکاره مه پکې نو چې 100 روپۍ کېږي وایي ستاسو خپل مرضي او زړه زه به دا سلګون ورته ورکړم بس انټي تو میں سے دعا کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی میں عزت نگاہ کرتا ہے اللہ کی میں خوش رہا اللہ کی میں قسمت خوب کرتا ہے اللہ کی میں زندگی خوب کرتا ہے ٹھیک ہے نو اردو پښتو مې په ماته کړه دوستانو نو همداسې به ځو که بل څه داسې جالب څه مې مخې ته راغی تاسو ته به ویډیو وکړم مجھے پتہ نہیں ہے میں اردو نہیں آتی بہت شکریہ جماعت یو نښه ده نشانې ده نو دغه ته چې ورسېږي نږدې ورسېږو بیا به زه تاسو ته ووایم پوښتنه به وکړم جان دا ورته چې منار ورته وایي منار ورته وایي بلکل نو دا د فیصل جومات منار دی او فکر کوم چې دلته څومره رشته دلته هم ډېر خلک راغلي دي او راځي نو دا وګورم دا چې خو ماشاءالله وګوره دا څومره ښکلي ځایونه دا غره ډېر ښکلي شوي دي تک شین او نن سبا خو ژمی هم په ختمېدو ده نو اوړی را روان دی وایي پسرلی راغی ونې ګل شوې خوشحاله نه یم د یار کور پناه کوي نه زه هم خوشحاله نه یم د یار کور به رانه پناه شي نو یار کور به خیر دوستانو سلفیانې اخلي دوی دا به ما په شان د شوقي وي که نه د سلفي نو دوستانو ما سره پاتې شي او چېرته مه ځئ زما چینل ځان سره خامخا سبسکرایب کړئ اوکې اوس تاویږو دغلته تاویږو نو دوستانو ګورو چې دلته څوک راغلي دي ښه